انسان چې په قبر کې کېښودی شي نو حدیث مبارک کې راځي چې کم انسان په قبر کې کېښودی شي که هر ټایم دی دفن شو په ده باندې وخت د مازدیګر وي، هر ټایم چې دی دفن شو خو په ده باندې وخت د څه وي؟ د مازدیګر وي. نو چې کله نیکعمله انسان وي نو د بدن ته چې څنګه روح واپس شي او دی راژوندی شي په دې قبر کې نو دی وایي هله ما پرېږده وایي زه د مازدیګر لمونځ کوم ما نه ټایم ځي، ما نه لمونځ قضا کېږي، نور په لا کېږي زه لمونځ کوم، لمونځ دا خو د مازدیګر ټایم دی. دا هغه انسان وایي کم انسان چې د مانځه پابندي کړې وي، کم انسان چې د لمونځ پابندي نه وي کړې هغه به څه ووایي چې زما نه لمونځ قضا کېږي، اخو هر ټایم لمونځ په دنیا کې پرېښی و. کم انسان چې د لمونځ عادت وي که نه نو هغه په قبر کې نارې کوي ما پرېږده وایي زما نه د مازدیګر وخت ځي، د مازدیګر لمونځ رانه قضا کېږي، ما نه د مازدیګر لمونځ قضا کېږي. دې دوران کې دله دوه فرشتې اچانک راشي، سمدستي ورله راشي. څومره زر ورله راځي؟ حدیث مبارک کې راځي چې څنګه دا خلک د ده د خوا نه واپس کېږي که نه په دغې ټایم کې دله دوه فرشتې راشي چې فرشتې ورله راشي د ده نه تپوسونه کوي. د دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام به چې کله مړی دفن شو که نه نبي علیه صلات وسلام به د قبر په غاړه باندې ودرېدو، صحابه کرامو ته به وفرمایل تاسو د دې خپل ورور دپاره دعا د ثابت قدمۍ وغواړئ، الله مونږ تاله در ولېږو، الله زمونږ طاقت اوس نه چلېږي، زمونږ اوس نه چلېږي، الله ته ورسره څه کوي. نو نبي علیه صلات وسلام به خپلو صحابه کرامو ته وفرمایل ده له دعا وغواړئ چې الله ورته ثابت قدمي نصیب کړي، اوس به د ده نه تپوسونه کېږي. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. مونږ چې جنازې له لاړ شو دا جنازه کول چې دي که نه دا د دې ورور مسلمان سپارش کول دي الله ته، دا الله ته سپارش کول دي. الله مونږ به طور جرګه راغلي یو، الله مونږ تا ته په جرګه ولاړ یو، الله مونږ دې تاله درلېږو، الله ته ورسره نرمي وکړه، دا سپارش کول دي. ښارونو دا په دې مړي چې موږ ودرېږو دا جنازه کوو، حدیث مبارک کې راځي د هر مسلمان په بل مسلمان باندې یو څو حقونه دي، په هغې کې یو حق د مسلمان په بل مسلمان چې دغه جنازه کول دي. نو دا د دې مسلمان سپارش کول دي د الله په دربار کې، الله تعالی درلېږمه، الله ته ورسره د نرمۍ معامله وکړه. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. مونږ چېرته چې جنازې له لاړ شو په صف کې ودرېږو زمونږ په زړه کې چېرته دا راغلي دي، دا تصور زمونږ راغلی دی په دې جنازې په صف کې چې زه ولاړ یم ما چېرته اسمان ته داسې کتلي دي الله تعالی په طور جرګه راغلی یم، ما په دې زړه کې نرمي پیدا کړې، ما د سترګو نه د جنازې په صف کې اوښکه بهیولې ده، الله زما د عجزي منظور که، الله زما د غریبي منظور که، الله زما د خالي لاسونه منظور که، الله زما د خالي جولۍ منظور که. په جنازې په صف کې مونږ چېرته دا فریاد کړی الله ته؟ نه، الله دې زموږ په حال رحم وکړي. د جنازې په صف کې چې مونږ ودرېږو مړی راته مخې ته پروت دی او مونږ د بل غیبت کوو، مړی راته مخې ته پروت دی او مونږ د سیاسي پارټو خبرې کوو، مړی راته پروت دی مونږ خانانو نوابانو مالدارانو ته په سلوټ باندې ورځو. دا د افسوس مقام دی که نه دی؟ دا د دې مړي سپارش کول دي، سپارش. د دې وجې نه چې کله به مړی دفن شو نو نبي علیه صلات وسلام به وفرمایل زه به دا ووایم هغه بار خلک پرېږده وه د کوم کور وارثان چې وي د هغې هم په صف کې که ولاړ دی په ذهن کې نه وي چې زه د سپارش له راغلی یم. نو چې کله به مړی دفن شو نو نبي علیه صلات وسلام به فرمایل وایي د خپل ورور دپاره دعا وغواړئ د ثابت قدمۍ الله تبارک وتعالی ترېنه اوس تپوسونه کوي، فرشتې به دې تپوس کوي. اوس نو چې کله فرشتې د ده خواله راشي نو لومبی تپوس ترېنه دا کوي چې من ربک، رب دې څوک دی؟ من ربک، رب دې څوک دی؟ دنیا کې دې ژوند تېر کړی دی نو سرټیټي دې چاته کړې وه؟ الحمدلله ثم الحمدلله چې الله تبارک وتعالی مسلمانان پیدا کړي. زمونږ سرونه د الله نه ما سوا بل چاته نه ټیټېږي. خورونو یو خبره درته کومه چې سر دې الله ته ټیټو نو بیا د غیرو د بندګانو بندګي مه کوه. دا نه چې زه د پلانکي نه مجبوره یم او د پلانکي نه مجبوره یم، نه چې سر دې الله ته ټیټ کو که نه نو چې الله څه ولي هغه کوه، د بندګانو بندګي بیا مه کوه.
نو یو سوال به دا کېږي من ربک، رب دې څوک دی؟ دویم سوال به دا کېږي وما دینک، دین دې څه و؟ دنیا کې دې ژوند تیر کړی دی، دین دې څه و؟ په کوم دین دې ژوند تیر کړی؟ دینونه خو ډېر دي په دنیا کې، نو ته په کوم دین باندې دې ژوند تیر؟ اوس دا ګران سوال دی. دا څه دی؟ ګران سوال دی چې تپوس وشي چې دین دې څه و، ته به ورته وایې چې دین مې اسلام و. دین مې څه شی و؟ اسلام و. نو په رښتې به ستا شکل و صورت ته هم ګوري که نه؟ په ژبه خو دې وویل چې دین زما اسلام دی، نو شکل و صورت ته به دې وګوري آیا په دې مخ مبارک کې ږیره شته او که نشته؟ ستا د سر ویښتو ته به وګوري چې د سر ویښته دي د دین اسلام موافق دي او که د انګریزانو موافق دي؟ ته به جواب ورکړې چې دین زما اسلام دی، خو ستا ظاهري شکل و صورت ته به هم کتی شي چې آیا دا شکل و صورت دی د هندوانو د انګریزانو غونته جوړ دی او که د مسلمانانو جوړ دی؟ او دریم سوال به دا وي چې ما تقول فی حق هذا الرجل، ته د دې سړي متعلق څه وایي؟ د نبي علیه صلات وسلام متعلق، ته د نبي علیه صلات وسلام متعلق څه وایي؟ نو ته به جواب ورکړې چې دا مې نبي دی، دا مې څه دی؟ نبي دی. نو دا خو به هغې نه ته دا جواب ورکوي چې تا د نبي علیه صلات وسلام په طریقو باندې ژوند تیر کړی دی، تا د نبي علیه صلات وسلام سنت په خپل بدن باندې نافذ کړي دي، تا د نبی علیه صلات وسلام سنت په خپل کور کې نافذ کړي دي، تا د نبی علیه صلات وسلام سنت په خپل معاشره کې ژوندي کړي دي، هغې نه به ته ووایې چې دا زما نبي دی. نو چې ژوند دی د نبی علیه صلات وسلام د سنتو خلاف، د هغه د طریقو خلاف، شکل صورت دی د نبی علیه صلات وسلام د شکل صورت خلاف، په قبر کې به بیا ته دا جواب څنګه ورکوې چې دا زما نبي دی؟ رونو ژوند داسې تېروه چې په قبر کې سبا جواب ورکولی شي. حدیث مبارک کې راځي حاسبوا قبل ان تحاسبوا، د ځان سره حساب وکړه مخکې د دې نه چې تا سره څه وکړی شي؟ حساب وکړی شي. مخکې د دې نه تا سره حساب وکړی شي. نن شپه سملاستې څادر دې په ځان باندې راواچو، توره تیاره شوله که نه، نو وایي دا زما قبر دی، دا زما څه دی؟ قبر دی. او ما ته فرشتې ولاړې دي او زما نه تپوسونه کوي آیا زه نن جواب ورکولی شم که نه شم ورکولی؟ نو که ما نن شپه جواب ورکولی شو د الله په دربار کې، خو سبا به ورکوم. که نن مې نشو ورکولی سبا به څه جواب ورکم؟ سبا به بیا څنګه جواب ورکوم؟ د دې وجې نه چې کله د قبر ذکر به کېده که نه، د عثمان رضی الله عنه دا اوښکې به راروانې وې او دا ږیره به یې لمده شوله. چا ترې نه تپوس وکړو عثمانه چې کله د قیامت او د جنت او د جهنم ذکر کېږي دومره نه جاړې، خو چې کله د قبر ذکر کېږي ډېر زیات جاړې. عثمان رضی الله تعالی فرمایل وی دا د محشر، دا د قیامت، دا د آخرت د پوړنو نه لومبۍ پوړۍ ده، دا د آخرت د پوړنو نه لومبۍ پوړۍ ده. که زه په دې پوړۍ کې کامیاب شم خو وروستو به کامیاب یم، او که دلته ناکامه شم وروستو به ناکامه یم. که د قبر سوال جواب مې صحیح ورکړه خو وروستو به صحیح ورکړم، که دلته ناکامه شم وروستو بیا کامیابي نشته.